پخینو په ما دې ټوله شپه ویښه تېره کړه او ته دغلته ویډیوګانې ایډیټ کې. ولې تا ته ما ویلي چې ته ما ته کښېنه پوښه نو وده شه که نه. السلام علیکم. ما خو پیژنئ چې عثمان خیالي یم. دا ویډیو صرف او صرف د مذاق دپاره ده. نو پلیز 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 ویډیو پوره وګورئ او خوندونه او مزې ترې واخلئ. نو راځئ چې دا ویډیو در باندې وګورم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا خو نجیبه فیض ده. نجیبې څنګه یې؟ زه ښه یم. ستا خو دوه نومونه دي، نجیبه فیض او دلربا. کم نوم درته واخلم، نجیبه که دلربا؟ دلربا 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 دلربا. بس دلربا نوم به راته اخلم. خو دا ټیم دغلته تک کې سوسله راغلي. نو زه دا وخت راغلم تاسو زه ایډیټ راغلی یم خپل پروګرامونه ایډیټ کوم. نو ما دلربا په دې افیس کې خو ډېر شور نه دی. زموږ افیس کې خو صفایانې روانې دي. بس په دلته دی کم دی صفایانې شروع کې بس یو شور به شروع شي. بیا خو ما تاسو خبرې هم نشو کولی. ولې خبرې نشئ کولی؟ څه چل دی؟ ما او تا خو به ډېرې خبرې کوو. تاسو زما د کاره مه وباسئ که نه. نو چې اوس به زه تاسو سره خبرې کوم. د کار مار د زه نه وباسم، خو ما وی که واده کوې نو یو هلک مې په نظر کې شته که واده ورسره کول غواړي. واده کول نه غواړم. چې واده کول نه غواړې نو ته دغلته کیسه دلته ایډیټ کوم. ایډیټ پروګرام ایډیټ کوم. بنډار پروګرام ایډیټ کوم. خانې پخینو په ما دې ټوله شپه ویښه تېره کړه او ته دغلته ویډیوګانې ایډیټ کې. ولې تا ته ما ویلي چې ته ما ته کښېنه پوښه نو وده شه که نه. غوسه کېږه خو ما وي یو هلک دی غلط کمنټس کوي، هغې ته څه ووایه؟ دې په دوو ښځو کې ګیر کا چې دې په سر وي دا چپلو ګزارونه. او څوک چې ښکلي کمنټس کوي ویډیوګانې لایک کوي د هغې دپاره. زه ټیک ته اوکې د الله په امان. د الله په امان. نو بس ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او زما د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د ځان ډېر خیال ساتئ. وسلام.